کورنۍ نه څوک دي لمسیان یې دي نور څوک دي او چیرته اوسیږي محمد نور زیارت یا مقبره ته چې چرا مکه یک مزار عادی انسان عادی نفر میبینم بسیار اصری جور شده است که حتی در سال هم خراب نمیشه خب مزار زیره که میبینیم یعنی بسیار عادی جور شده است که نور په اړه معلومات واخلو ترې ان شاء الله خپل پوره هڅه وکړو چې د ساتنه وکړو او دا خو زمونږ فرهنګي څیرې دی شعریای دینی میگو په ټوله نړۍ کې د دې په اړه خلک معلومات لرل او خلک یې پیژندل کې خدای د اطلاعات او فرهنګ ریاست بخوانه ورته جدي توجه ورته ونه شوه په وخت اخر شو عجایب وینم کارونه کور په کور کې مرور دي سره ورونه قدرمن لیدونکو سلامونه مې ومنئ راغلیو لغمان ولایت ته د محمد نور زیارت یا مقبره ته چې دوی مشر او ډیر پخوانی شاعر و چې دلته لمونږ سره یو کس محترم ولاړ دی چې د مشر کاکا څخه به د محمد نور په اړه معلومات واخلو ترې چې دوی په کوم وختونو کې ژوند کړی او همدارنګه چې په حق رسېدلی کوم کال و له دوی سره به مرکه لرو خو مونږ دلته ګورو چې محمد نور چې د وطن لپاره ډیر خدمت کړی و شعر و شاعري اثار یې پاتې نو ګورو چې مزار یې ډیر عادي هغه هم که جوړ شوی و نو بیا بیرته وران شوی او بیرته جوړېدو څه نه وینم پکې حتی دا مزار یې بیا داسې ښکاري چې یو طرف بل طرف یې بیخي نه ښکاري چې زه نور مزار هم ګورم چې هلته عادي کسان دي خو د هغوی مزار یا هم مقبره دومره عصري جوړ شوی او دومره په ښه شکل جوړ شوی چې کیدای شي 10 کلونو کې هم خراب نشي خو دوی چې د وطن ویاړ و د خپل هیواد ویاړ و او اثار یې پرېښی د ځوانانو لپاره د راتلونکي لپاره د هغوی مزار یو عادي شکل چې هیڅ د دې مزار لپاره خدمت نه ده شوی نو که چیرې ماشومان یې خرابوي فکر نه کوم چې یو ځوان راشي ورته ووایي چې نه دا مه خرابوئ او یا هم دلته ورانۍ مه کوئ نو کاکا له موږ سره ولاړ دی سلامونه کاکا تاسو ته جوړ په خیر وعلیکم السلام صحتمند باشید کاکا نام شما چیست؟ نو اسم داد الله چی؟ داد الله داد الله ولد محمد کریم بسیار خوب میشه شما بر من درباره شاعر محمد نور معلومات بده که این در کدام تاریخ در تاریخ بسیار هستم 60 سال میشه که اینجا قبرش هست او تاریخی است ادبیات شعرهای ادبیات میگفت شعرهای دینی میگفت به خاطر زمین بسیار یک تاریخی شاعر بوده باز شعرهای شام هست که بسیار هستم سوادارا میجونشن شعرهای شام بسیار خوب شعر گفته جور شد بود بعد این بچه ها میره ریزه بچه ها آمدن میره دزدر یعنی کلش گتوت کردن باز خدا بخواه که جورش کنه خدا کنه زبان هنرمنده شعر و شاعری زیر شنویده؟ پشتو بود پشتو میگم شما نمیفهمیده؟ کدام شعرش محمد نور شاعر من شعور شاعر بود من خود راستی یاد ندارم بسیاری شاعرها یاد دارم خب بسیار خوب این از ولایت لغمان از ولایت لغمان است اینجا خارزادایش است میانه چیز زیر نگاه میکنن بعضی وقت درخت کار ما شوندم و میرن نظارت میگیرن خارزادایش میان میبینن و میرن در خود مرکز است خیر که خارزادش اینجا است فعلا چرا ما که یک مزار عادی انسان عادی نفر میبینم بسیار عصری جور شده است که حتی در سال هم خراب نمیشه خب مزار زیره که میبینیم یعنی بسیار عادی جور شده است که مشتکا کرکٹ میکنین شوخی میکنین ساتیری میکنین مزار زیره خراب کردین این خارزاده شان جور نکرده
این اطلاعات کلتور جور کرد. اینمی بچه ها اینمی خودشان میان اینمی بازی میکنن، این بیران میکنن، تاریخشان زد، تاریخش همونجا بود اورم گدوت کردن. این سرازی خوب صحیح اساس جور کردگی بود. در اینمی یک ماه دو ماهی را گرفتن کلش بچه ها آمدن هر کدر تابع بیرون میکنن. اگر این بسیار خوب جور بود، جور کرد. این خودش اطلاعات کلتور اطلاعات فرهنگ جور کرد. ما گفتم بعد از او خوارزادش نمیه یگان دیدن که اجاره ببینه خراب شده است نشده است که چیش نمیایه و من بطور مصروفات داره نمیایه. اگر باز وقت میایم خب این همی صحیح جور کردگی نیدنی دیوالایش هم شوانیاش دیگه هم جور شوه. این نظارت گرفته شوه که یک تاریخی چیز است. بالکل چرا که خو افتخار وطن ما آثار مانده است به جوانه ما به نسل چرا آثار خو بیخی تاریخی محمولی تاریخی. بسیار زیاد تشکر. خیلی تشکر باشید. قدرمن رور دا وایي چې ولسی شاعر محمد نور مزار په کوم وخت کې بیا ورغول شو؟ په کوم تاریخ کې؟ دقیق تاریخ خو بس معلوم نه خو د جمهوریت دوره کې د لغمان والي لخوا د زوړ شو بیا ورغول شو بلې څو کاله مخکې؟ تقریبا 9 کاله مخکې ولادي. تاسو خپل د همدې ځای اوسیدونکي یې؟ بلې موږ د همدې ځای اوسیدونکي اصل ده. دا څنګه بیرته خراب شوي ده چې مشران وویل د دې د مړینې تاریخ هم هلته و او همدارنګه نور تاریخونه هم و، خو دا بیرته ولې دومره خراب شوي؟ په سر کې خو د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا نه ورته جدي توجه ورته ونه شوه او د کلي ساحې خلکو هم ورته ښه پاملرنه ونه شوه کړلی. نو همدې له امله تخریب شوی ده. اوس ځینې برخې چې مخکې دا برخه مکمله جوړه وه اوس مهال پکې د تخریبېدو نښې ښکاري پکې. تاسو څنګه وایئ چې اطلاعات فرهنګ نه توجه نه و؟ اطلاعات فرهنګ خو راغی د یو ولسي شاعر د چې هېواد لپاره یې خدمت کړی و، هغوی خو یې جوړ کړو. تاسو د دې ځای ځوانان هستئ نو دومره پام به ورته نه کېده چې ماشومانو ته ووایئ یا مه کوئ یا لرې شئ؟ موږ تر خپل هڅې پورې کوشش نه کړی. لکه څنګه تاسو ګورئ دا نیالګي ورته هم موږ کېنولې دي او دا نور صفایان دلته هم کوي، خو بیا هم ځینې ستونزې شته دي. د دې کورنۍ شته؟ کورنۍ نه یې څوک دي او چېرته اوسېږي؟ له دې نه مخکې چې دا قبر بیا ورغول شي د هغې نه وروسته بیا نور دلته کورنۍ یا د دې خپلوان څوک نه دي راغلي تر اوسه د ده ته پاملرنه وکړي یا د هغه بیرته پوښتنه وکړي. دا خو زموږ یو لوی فرهنګي شخصیت و د لغمانه او ځلانده ستوری و چې د افغانستان نه بهر به هم کېدای شي خو ځینې خلک به وپېژني همدې شاعران وو. د دې کورنۍ اوس وخت کې شته؟ د کورنۍ نه یې څوک دي؟ لمسیان یې دي؟ نور څوک دي او چېرته اوسېږي؟ کېدای شي لمسیان اوسه بیا اوسېږي خو دلته تر څو پورې بیا ورته نه دي راغلي. یعنې نه راځي؟ نه بیا ورته نه دي راغلي دلته څوک. ښه نو آیا که بیا هم د یو ځل بیا لپاره اطلاعات فرهنګ د ولسي شاعر ده چې ولس لپاره وطن لپاره یې دومره خدمت کړی اثار یې پرېښی چې ورغول شي هغه نه بعد تاسو به څه کوئ؟ انشاءالله خپله پوره هڅه به کوو چې د نه ساتنه وکړو او دا خو زموږ فرهنګي څېرې دی دا ډېر ارزښتمند دي د ادب لپاره. انشاءالله کوشش به خپل کوو پوره چې ساتنه او حفاظت ورته وکړو. ډېره مننه. تاسو هم مننه. قدرمن لیدونکو د ولسي شاعر خدای بخښلی محمد نور مزار ته راغلی و چې بېلابېل د هغه د کورنۍ اړوند او همدارنګه د هغه د ژوند اړوند معلومات تاسو ترلاسه کړل. ومو اورېدل چې خدای بخښلی محمد نور یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې د دې په اړه خلک معلومات لرل او خلک یې پېژندل چې همدارنګه زموږ مشران سندرغاړي هم د دوی سندرې ویلي دي. ما هم ځینې سندرې د دوی شعرونه اورېدلي د مشرانو شاعرانو څخه. نو دا چې د دوی مزار او یا هم مقبره بیرته خرابه شوې او یا هم له منځه تللې څه ناڅه لغمان ولایت اطلاعات فرهنګ نه مو هیله ده چې یو ځل بیا د داسې شخصیتونو او د داسې هستیو د مقبرې او یا هم د نښو د ساتلو په اړه فکر وکړي او یو اقدام وکړي تر څو د دوی اثار او د دوی نښې پاتې شي. قدرمن لیدونکو خپرونه هم پای ته ورسېده. ښه وختونه ښې شېبې لوی الله مو مل شه.